سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یې قدرمنو نوروزمر امید یم چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چرته به ځي چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چرته به ځي یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چرته به ځي قدرمنو راغلی یو د تیرا د ښکلو غرونو ته ښکلو منظرو ته او چې د ملګري را سره دي دغه توی دی ښایسته اوبه دي ښایسته ونې او ښکلې فضا ښایسته ځایونه دا به چې دی له تاسو سره هم د دغې ننداره چې ده د دغه سیل چې دی د دغه چکر چې دی له تاسو سره هم شریکو قدرمنو ورځمه خپلو ملګرو خواته یو به چې دی هغه هم له تاسو سره خپل نظر شریکوي او د خپل غږ به در سره شریکوي تکړه ژورنالیست او خبریال تکړه آرجې ذاکر خان چې دی هغه مې د اوبو په منځ کې چې دی په ګوتو راغی او په ګوتو راغلی دی د ده نه به م اورو چې دغه چکر ورته څنګه لګي او د دې چکر په حواله تاسو لیدونکو سره څه شریکول غواړي ډېر ښکلی علاقه ده او ډېر ښکلی ځای دی پخوانۍ قبایلي سیمه ورکځی هنګو په څنګ کې پرته او چې راتلو په لاره باندې ډېر زیات زبردست او خوندور باران مخکې به ورځو نورو ملګرو ته هم خبرې به م کوو باران هم شروع شو دغه باران یو ځان له خوند او مزه وه اوس دغه خړ دی اوبه بهیږي خوا شاته په د غرونو باندې شین څادر خور دی او یو قسم د بوټو خوشبویانې او خوندونه روان دي لږ په اوچت اواز چې موږ ته محظوظ کېږو او خوندونه ترې اخلو او یقینا د دغه شان چکرې وهل د ذهن دپاره ډېر ګټور او فایدهمند دي د صحت ماهرین هم په دې هکله باندې دا وایي چې کله ته ډېر زیات بور شي د خپل کار ستړی شي نو پکار دی چې ته په چکر باندې ووځې د ځان چې کوم دی هغه ریفریش کړې او بیا یو ځل خپل کار ته چمتو شي بلکل او هغه کسان چې دا وخت زموږ د دغه ویډیو ګوري او د هنګو په سیمې ته نږدې دي هغوی ته به څه ویل غواړي چې دلته راشي او دغه ځای بلکل ډېر ښکلی د سیر سپاټې ځای دی او پکار ده چې د هنګو خوښه چې کوم سیمو خلک دي هغه دغه شان ښایستونه خوښوي دغه شان د چکرو ځایونه خوښوي چې هغه دغه ته پاملرنه وکړي دلته راشي چکر ولګوي دغه ښایستونه دغه رنګونه او دغه نیچر چې کوم قدرتي ماحول دی دغه دوی د نږدې نه وګوري او محسوس یې کړي بلکل ډېره مننه مخکې ورځو کتونکو یو بل مشر چې دی هغه هم ما سره دلته په ګوتو راغلی دی او هغه وایي چې یاره کیمره به ما خواته نه راوړي ولې چې هغه دې وخت کې ټیک ټاک سټار دی او هغه چې دی څو ویډیوګانې په اروي ته ختلي دي نو بلکل به دې نه معاف کوو او قدرمنو ډېر زیات په ژورو اوبو کې چې دی ننوتی یم نیم دا ښکلی ځای دی ولیده دغه ځای کې دی چې دی ملګرو سره چکر وواهه دغه اوبه دي اوبو منځ کې ناست دی ډېر زیات خوشحاله ښکاري نو څه به ویل غواړي اورېدونکو ته لیدونکو ته چې خامخا راشي چکر راولګوئ ډېر ښکلی ځای ښه ځای دی ښې اوبه لري او ماحول یې هم ښه دی فضا یې ښه غرونه یې او ټول شینکۍ دی ډېره مننه ماما همداسې خوشحاله اوسئ بس د دې اوبو نه د دې غرونو نه د دې شینکې نه چې دی خوند اخله ورځم پامیر صاحب خواته پامیر صاحب هم چې دی پیسې بډې والي او په اوبو باندې چې دی بې ګودره ګډېږي ګورو چې الله پاک دې پکې خیر واچي نه پوهېږم زما آوټ سایډ کیمره چې ده هغه دا وخت بنده ده قدرمنو پامیر صاحب خواته راغلی یم پامیر جان خو تاسو ټول پیژنئ چې تکړه شاعر د اباسین راډیو سینیر پروډیوسر او همدارنګه چې دی د یو اخبار تکړه ژورنالیست دی د سره خبرې کوو راغلی دی د ورکځي د ښایسته علاقې ته چې دغه علاقه ورته څنګه ولګېده او دغه چکر نه یې څومره خوند واخیسته ډېره زیاته مننه امید صاحب آباد اوسئ او د صاحب شاه صابر هغه یو شعر دی که نه چې دا ونې بوټې واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې چمن دی بهرحال شعر کې به غلط شوی یم نو څنګه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا نورې سیمې ښایسته دي دغسې دا ورکزو چې کوم مونږ ذکر اورېدلی او کوم صفتونه مونږ اورېدلي نو مونږ په خپلو سترګو باندې ولیدل مونږ له اخوا نه ورغلي دا څنګه مونږ د شهونه راواوړېدلو او د شهونه لږ مزل مونږ وکړو دا ښکلې نظارې مونږ ته ښکاره شولې څومره چې بره ځې نو مونږ د ملګرو نه اورو چې یاره دغسې ښکلا نوره هم سیوا ده او دغسې دا غرونه شنه شنه ورسره د خوړونو د ښکلې اوبه مزېدار رنګونه خوندونه
دغه ټول به تاسو ته مخ په وړاندې ښکاري. نو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او زما به مطلب حکومتي چارواکو ته به هم دغه خواست چې دا کم سپاټ دی د چکر دپاره ډېر ښکلی ځای دی. مونږ کالام ته ځو نو په کالام کې هم دغسې سیندونه او دغسې خوړونه دي، نو په دغې باندې خلک ځي. دغسې د ورځو کې هم دغسې سپاټ شته د چکر دپاره. دلته د هغسې انتظامات وي، دلته د روډ لږ مشکلات دی چې روډونه هغسې نه دي. د موبایل د سیګنلو لږه مسله ده، مشکل دی چې په ځینو ځایونو کې د موبایل سیګنل برابر نه وي. نو حکومت ته د دغې دپاره هلې ځلې وکړي چې مطلب د نورو سیمو په شان دلته هم سیلګرۍ ته وده میلاو شي او دلته خلک بیا چکر له راځي. ډیره مننه پامیر صاحب، خپلې خبرې مو وکړلې. هیله ده چې د چارواکو دې ته توجه برابره شي. هغه لیدونکي چې دا وخت تاسو د ویډیو د لارې ګوري او هنګو ته نږدې دي، هغوی ته به د دغه ځای په حواله سره دلته راتلو حوالې سره څه پیغام لري او څه وړاندیز به ورته زه خو به لرو خلکو ته خو به خیر زه په دې نه وایم چې دلته هغه سهولیات نشته دی، هوټلې او نور ځایونه هغه انتظامات دلته برابر نه دي. خو چې کوم د هنګو خلک دي نو هغوی خو د خامخا راشي، ځکه چې دا د هنګو نه تقریبا په 20-25 منټ فاصله کې دا ځای پروت دی چې په دې کې ښه ښکلی خوړ دی، دغه ښکلي غرونه دي او د دې نه علاوه داسې نور هم چې کوم ډېر ښکلي ځایونه پکې شته دی. نو د هنګو خلک خو د خامخا دي دې ته وزټ وکړي، ځکه چې ډېر په نږدې علاقه کې دا ځای پروت دی او ډېر ښکلی ځای دی. بالکل چې سبا بیا څوک ورته وایي چې یاره تاسو سره په 15-20 منټه فاصله کې یو ښکلی ځای پروت دی، تاسو نه یې لیدلی. نو دا به دوی دپاره چې دی یو غټه د نیمګړتیا خبره وي. ورځمه ډاکټر صاحب چې دی ستړی شو، دا ټیم چې دی هغه دلته ناست دی دمګیر. نو ډاکټر صاحب چې دی خپله د تیرا علاقې سره تعلق لري، ډاکټر صاحب نه به اورو چې څومره خوشحاله چې خپلې علاقې ته راغلی. الحمدلله ډېر زبردست خوند یې وکړو امید صاحب. زمونږ خو ټوله پښتونخوا چې ده ښکلې ده، خو دا ورکزۍ ایجنسۍ د هنګو سره بلکل جوخته ده. د پامیر صاحب خبره چې لرو چې کم خلک دي هغوی ته خو نه شو ویلی، ځکه چې دلته هوټلې او رستورانټ او دا چیزونه نشته، د سیګنلو مسالې هم دي. خو بهرحال چې کم د هنګو جوخ خلک دي، بهترین پکنیک سپاټ دی دلته د راځي، بهترین ځای دی، بهترین لوکیشن دی او ډېر خوند هم د واخیستو. موسم هم ډېر زبردست او ډېر شاندار موسم دی. مننه ملګرو سره راغلی. څه شی م راوړي دي د خوراک ته؟ بس مړه خوراک زمونږ به چکر چې ښه چکر ولګېږي، بس دا خوراک او څښاک دواړه دی. بس مونږ د خوراک ډېر هغه چکر هم بس ډېر هغه وي چې ښکلي ځایونه ووینو، ښکلي لوکیشنونه ووینو. مونږ اکثر ګرځو راګرځو ته ګورې، کله چمپهګلې ته او کله روژک هم تلو که خیال دی، او کله سماری هم ډېر ښکلی دی، هنګو هم ښکلی دی، او چې دا کوم مضافاتي علاقې دي دا هم ډېرې ښکلې دي. نو مینهوالو ته پکار ده چې دې ته خامخا ویزټ وکړي، چکر ولګوي، راشي انشاءالله خوشحاله به وي. بالکل ډاکټر صاحب ته دې ته خوشحاله او زه بیا دې ته خوشحاله یم چې ستا د تیرا تصویرونه به ما لیدل ستاسو په آی ډي کې. نن چې زه تا خپله په تیرا کې ګورم نو زه دې ته ډېر زیات خوشحاله یم. زه هم ډېر خوشحاله او الله پاک دې همدا شان دې خوشحاله لره، ښه چکر ولري. مخکې به م انشاءالله څومره لیدونکي دي مینهوال دي هغوی سره به چې دی د دغه ځای هغه ښکلا نوره هم شریکو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. نو دا و هغه زما د ملګرو میسیجونه چې تاسو سره ما شریک کړل. شعر را یادېږي چې یاران مې د چکر خبره وکړي، چې یاران مې د چکر خبره وکړي، د غربته ورته وایم چې بیمار یم. قدرمنو دغه ځای ته چې راغلی یو دلته د دغې علاقې چې دی یو خپل باشنده خپل کوربه هغه را سره ولاړ دی، د سره به ګپ شپ لګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشنا ښه یې؟ برابر یې؟ رډي؟ شکر دی. خپله نامه؟ اسرافیل خان. اسرافیل خان. دغه ځای کې تاسو خپله دلته اوسېږئ؟ جی مو دلته اوسم. دا علاقه توی مشتي او رګزۍ سره تعلق لري او الحمدلله دا ډېره زبردست علاقه دی او تاسو دلته راتلو مو ډېره مننه کوم چې اول تاسو نه مو خبر نه وم، که خبر مو تاسو ته سره پروګرام کړی او چونکې اچانک یې سوه تاسو راوړو. مننه. خوشحاله اوسئ. دا تاسو چې دومره په مینه باندې موږ سره میلاو شوې، خوشحاله شئ. دا هر څه دي موږ دپاره. او بس امید خو مو پیله مو دا دی چې حکومت نه دی چې یو برج جوړ شي. برج خلکو ته به ډېره اسانتیا وي. ګوره چې باران وشي د الګاډه راشي اوبه، بیا مریضان یې هغه پورې پرته وي او که دلته کوم خلک یې هغه پورې پرته وي او مانځ کې به دا دغه خپله کې سره کنټیکټ نه کېږي، ولې چې اوبه ډېره زیاته وي او اوبو د وجې دا خلک هلته نشي تللی، هغه خلک دلته نشي راتلی. نو دې د وجې نه حکومت موږ سره د امداد وکړي، خاص کر ایم پی غزن جمال صاحب چې موږ ته یو برج جوړ کړي علاقې دپاره خلکو دپاره، نو دا به ډېره فایده موږ ته ورسېږي. مننه. خوشحاله اوسئ. هغه خلک چې دا وخته ګوري په ویډیو باندې او هغوی دا ځای نه دی لیدلی، دا ځای د دې ځای باره کې معلومات ورکړي چې دا د هنګو نه څومره لرې دی، څومره کیلومتره، او د دې ځای د خلکو هغه مینه د سیلانیانو سره د چکر والا خلکو سره څومره ده.
تاسو ډیره مهرباني د علاقه توی مشت کومه ده دا کوم روډ لار دی دا غورجو ټو ډبوري ته لار دی سمپوک ته لار دی دا روډ دا انګونه تقریبا 16 کیلومتر مخکې دا علاقه پراته دی او کوم یو تفریح ولا سیر ولا هر کس موږ ورته ویلکم یو اینه ټیم کې د زوګه کوم خدمت مور ته په پېښ په 12 بجې ته بیدار یو څومره تفریح ولا زی مور ته ویلکم یو ویلکم ډیره مننه خوشاله اوسئ خوشاله شو چې تاسو سره ملاو شو آباد اوسئ ډیره مننه شکریہ یو ته کوم مونږ یې ځوانان را نکړه قدرمنو لیدونکو دا ټیم به زه چې دی هندواڼه خورم او تاسو چې دی د دغې ښکلاګانو نه خوند والئ